امام بخاری دا حدیث راخسته دی وی که څوک خوشحالي دا خبره ان یبسط له فی رزقه دا چې د په رزق کې زیاتوالی وشي وینسع له فی اثره او د ده په عمر کې ډیروالی وشي د انسان کوشش ته ډیر ضرورت وي چې رب العالمین بنده ته ښه عمر ورکړي او رزق فراخه ورکړي د دنیا هم ښه او آخرت هم ښه نبی پاک علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک هم دی وی هغه انسان بهتر دی چې عمر یې ډیر وي او نیک اعمالو دپاره اعمال یې ښه وي او عمر یې ډیر وي نو نبی پاک علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارکه کې فرمایي که تاسو غواړئ چې ستاسو په رزق کې وسعت وشي ستاسو رزق ډیر شي تاسو مالداره شئ او عمر کې برکت راشي خیر راشي عمر کې سکون راشي نو دا کار کوئ چې صله رحمي قایم ساتئ خپلولي قایم ساتئ او د خپلولي د کټ طبیب نقصانات زیات پیدا کوي یو بل حدیث کې دی نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي جامع صغیر کې دا حدیث راغلی دی وی ابغض الاعمال الى الله وی د ټولو نه مقبوضترین اعمال په نزد د رب العالمین الاشراک بالله د الله سره شریک جوړول دي او دویم وقطیعة الرحمه خپلولي کټ کول دي یو بل حدیث کې دی نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي امام ابن ماجه دا حدیث نقل کړی دی ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا وی نشته د ټولو نه سخترین اعمال چې رب العالمین په دنیا کې د انسان نظر بدلا اخلي او د انسان ته زر سزا ورکوي مګر دوه شیان دي البغي وقطیعة الرحمه یو ظلم دی ان ظالم انسان الله ذلیله کوي او بل هغه کس چې هغه خپلولي کټ کوي یو بل حدیث ته نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي امام نووي ترغیب و ترهیب کې راخیستی دی وی اعمال د بني آدمه په ورځ د جمعرات او په ورځ د جمعې رب العالمین ته پیش کیږي رب العالمین د بندګانو اعمال ګوري لیکن د یو کس د اعمالو د عرض کېدو نه او رب العالمین ته د پیش کېدو نه رب العالمین اعراض کوي مخړی هغه بنده دی چې هغه صله رحمي کوي صله رحمي چې څوک نه ساتي رب العالمین فرمایي د ده ماته اعمال مه پیش کوئ د ده عبادتونه بې ځایه دي لہذا قرآن آیاتونه او ډیر زیات نبی پاک علیه الصلاة والسلام احادیث دي په باره د صله رحمۍ د راټینګولو کې د دې ساتلو کې ځکه زموږ معاشره یو بل ته محتاجه ده د هغې تفصیل تاسو ته ما بیان کړ یو انسان دی هغه به د مال په لحاظ سره پوره لیکن بل اوقاتو کې د باندې به غم راشي د باندې به خادي راشي د باندې به بیماری راشي بل څه ضرورت به پیښ شي هغه به خامخا بل ته پکې محتاج کېږي او احتیاج به د انسان کله پوره کیږي چې دا ښه تعلق ساتلی خپل ورور سره ښه تعلق خپل وراره سره ښه تعلق خپل ترور بچو سره ښه تعلق چې څومره رشتې دي د ټولو سره ښه تعلق ساتله دا د انسان عمر کې برکت اچوي د انسان محتاجی ختمي د انسان ټینشن او غمونه ختمي ځکه چې انسان باندې کله ډیره پریشانی راشي او یو کس ورته ودرېږي دوه کسه ورته ودرېږي او هغه ته تسلي ورکړي نو د انسان غم هغې سره کمیږي او که نه یو طرف ته تا باندې غم راغی پریشانی راله او بل طرف ته ستا صله رحمي نشته اخلاق دې برابر نه دي بیا به درنه ټول خلک نفرت کوي څوک به ته ودرېږي نه نو هغه هم در باندې بیا سپکېږي نه بلکې درنېږي در باندې هغه هم کمیږي نه بلکې هغه هم در باندې زیاتېږي هغه هم د برداشت نه بې اخوا اوړي که تا باندې چېرته مالي نقصان راغی قرضداره شوي نو خپل خپلوان رشته دې که ښه پاللي نو هغه به تا سره کلک ولاړي هغه به تا سره په هر میدان کې ولاړي بیا تا باندې دشمن هم نشي راتلی هلکه وایي تعلقات یې ښه دي خلکو سره ملګري ډېر دي خپلوان یې ډېر دي لحاظه ځان ته یې ساتئ او کنه تعلقات دې کمی نو بیا ستا نقصان کیږي بیا ته په دې ځای کې خرابېږي نو رب العالمین ځکه وفرمایل چې تاسو صله رحمۍ کې ډېر زیات پابندي وکړئ د صله رحمۍ خیال وساتئ د خپل حق نه دویم حق د والدینو او درې حق رب العالمین فرمایي وذل قربه وخت پوره شوی دی درې خبرې کومه علما فرمایي چې صله رحمي به مونږ په څه طریقې سره ساتو کم اعمال مونږ وکړو چې صله رحمي هغې سره قایمه شي لومبی علما فرمایي چې ښایسته اخلاقه نرم زبانه نرمې خبرې حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي الدین النصیحه دا دین خیرخواهي ده خیرخواهي څه ته ویلی شي چې ښه اخلاقو سره انسان ته مخې ته ورشي
دغه ضرورت په خې طریقې سره پوره کړي دغه چې کوم امداد دی بدني دی په نره ورسره ودرېږي نو رب العالمین به تا ته د دې اجر درکړي او دا صله رحمي ده او دویمه هغه سره ته مالي تعاون وکړي بدني تعاون ورسره وکړي صدقه پکې وکړي په سورۃ بقره کې یو آیات کریمه دی رب العالمین فرمایي د صدقې باره کې راځي وتثبیتا من انفسکم د دې لفظ ډېرې ترجمې مفسرینو کړي دي یو ترجمه دا ده وتفتیشا تاسو صدقه وکړئ لیکن د صدقې نه مخکې تفتیش وکړئ لکه حالات معلوم کړئ دا زه چې چاته صدقه ورکوم دا د صدقې مستحق دی او که نه دی هسې نه چې زما صدقه ضایع نه شي نو علما فرمایي چې کله یو انسان په خپله رشته کې صدقه ورکوي نو د خپلې رشتې نه دا ښه واقف وي ښه ورته علم وي چې دا سړی څومره غریب دی یا څومره مالداره دی څومره اوبو کې دی نقصان دیه دی یا ښه تکړه سړی دی هر لحاظ سره د رشتې انسان ته واقفیت ښه کېږي لهذا که صدقه دې ورکړه نو تاسو ته ما حدیث ویلي ستا به دوه اجره وشي یو به د صدقې پالل شي بل به د صدقې خپل اجر شي او دریم دا صدقه به ستا په ښځې کې استعمال شي ځکه که پردي ته دې ورکړه پته نه لګیږي چې دا سوالګر دی دا واقعي حاجتمند دیم که نه دی او چې خپل سره دی نو د هغې علم تا ته ښې طریقې سره کېږي او دریم علما فرمایي قطع تعلق نه به ځان ساتي او قطع تعلق دې ته نه وایي حدیث پاک کې راځي چې بل تا سره رشته کټ کوي او ته یې ورسره کټ کړي نه رشته پالل دې ته ویلی شي چې هغه یې کټ کوي او ته یې پالي بیا تا ته د صله رحمۍ ثواب میلاویږي داسې نه چې هغه یې درسره کوي او ته یې ورسره کوي دې ته مکافات حدیث کې ویلی شي د دې څه اجر او ثواب نشته د دې یو حده پورې شته لیکن ډېر ثواب او ډېر اجر د هغې صله رحمۍ دی چې هغې طرف نه تا ته کټ کېږي دا هغې طرف نه تا سره بد اخلاقي کېږي دا بل طرف نه تا باندې ظلم کېږي لیکن بیا ته د الله د رضا دپاره هغه صله رحمي قایمه ساتي نو رب العالمین به تا ته بیا اجر درکړي یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي که یو انسان بل انسان سره یو کاله پورې قطع تعلق وکړو خبرې ورسره ونه کړي وایي دا په شان د وژلو د هغه دی یو انسان وژل څومره عظیمه ګناه ده او نن مونږ اکثره پښتانه د ضد د وجې نه د عناد د وجې نه دین باندې مونږ غیرت نه کوو حدیث کې راځي ابغض لله تاسو محبت وکړئ د الله سره الحب لله والبغض لله محبت د الله دپاره وکړئ بغض د الله دپاره وکړئ یو بچی دی هغه سهار مونږ ته نه پاڅېږي هغه سره بغض وکړه هغه سره قطع تعلق وکړه خبرې ورسره بندې کړه دنیا دپاره نه زمونږ اکثره تعلقونه چې خرابېږي دنیا د وجې نه کېږي که یو انسان څومره ګناه ولې نه کوي په واده کې بېدیني ولې نه کوي مونږ هغه واده نه پرېږدو وایي زه خپلولي ده او که چېرته بیا د غیرت خبره شي یا د بد ورځو خبره شي یا تا سره د بد اخلاقي خبره شي وایي نه ما ته خو دا خبرې کړي زه به څنګه ورځم لہذا مونږ په دغه ځای کې کمزوري یو په دغه ځای کې زموږ ایمان کمزوری دی د خپل ایمان کې کمال غواړئ نو هر څه به د دین دپاره کې هر څه به د الله د رضا دپاره کې بیا به ستا دا دنیا هم ښي او هغه دنیا به هم دې ښي او د دې خبرو پته انسان ته هلې لګېږي چې دا سترګې پټې شي او تور لحد کې کېښودلی شي نن خو مونږ ته احساس نه کېږي د خبرې اورو په یو غوږ اورو بل باندې وباسو اگر اکثر اوقاتو کې مونږ خبرو اورېدلو ته هم تیار نه یو بس جمعې ته هم دغه ټایم کې ورځو چې بس جمع برابرېږي او که 15 منټه استاد لیټ شو بس بیا په لاره کې غیبت کوو چې دا خو د وخت قدر نه کوي او دا نه کوي د الله بنده مونږ ستا د ټولې زندګۍ قدر کوو مونږ ستا د هغه شپې قدر کوو کوم چې ستا په ذلقدن کې او کوم چې تا په مرګ نه پسه لومبۍ شپه رب العالمین سره چې په هغې کې به ته څه کوې ته خو ټوله ورځ دنیا پسې ورک شوې او دنیا پسې